فکري جګړه لومړی برخه. مونږ ولې لپام غورځولې د فکري جګړه کلکه مونې ولې بس یوازې عسکري جګړه کلکه مونې ولې بس یوازې عسکري جګړه. فکري جګړه هغه پیچلې خطرناکه جګړه ده چې پراخ او ژور اړخونه لري چې کفار ټول علمي، رواني، تاریخي او کلتوري ځواک او حتی ساینس او ټکنالوژي د مسلمانانو د فتح او د شریعت، ایمان، عقیدې، ارادې، عزم، فکر، رسم، رواج، چلند او اخلاق له منځه وړلو په موخه کاروي. د مسلمانانو له ژوند څخه د اسلامي رنګ د لرې کولو لپاره له غیر نظامي لارو څخه د مسلمانانو د اسلامي هویت د محرومولو لپاره کار اخیستی دی. په حقیقت کې هر ټولنه د اقتصادي بسنې د ترلاسه کولو او د هر ډول سیاسي او اقتصادي انحصاري ځنځیرونو د ماتولو لپاره پلان لري او هڅه کوي چې په هغه ټولنه کې خپل ساینس او ټکنالوژي او هنر ته وده ورکړي او په اوسني ډګر کې عصري علومو ته وده ورکړي. بس یوازې عسکري جګړه کلکې عقیدې. نن ورځ په ټولو نظامي وسلو او امکاناتو سره غربي ټولنه هڅه کوي چې فکري او تبلیغات جګړه پیل کړي. هدف یې د مسلمانانو فتح کول او د اسلامي هیوادونو د علمي پرمختګ مخه نیول دي او بالاخره د عقیدې، شریعت او عقیدې، فکر، کلتور، چلند له منځه وړل او له دیني او مذهبي ټولنې په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو څخه د اسلامي رنګ لرې کول دي. ځکه د وسلو او پوځي تاسیساتو کارول له یوې خوا ستر لګښتونه لري او له بلې خوا په دې صورت کې ښایي د اسلامي هیوادونو له اتحاد سره مخامخ شي. ویښ شئ مومنانو تکراریږي بیا نن د فکري جګړې تاریخ. د فکري جګړې تاریخ ته په کتو د اسلامي علماو اکثریت په دې باور دي چې د انسان د پیدایښت له پیل راهیسې د آدم علیه السلام او د هغه د اولادونو سره د شیطان جګړه یو ډول فکري جګړه وه چې بې له نظامي وسایلو د افکارو د فتح په موخه پیل شوې وه او د شیطان دسیسې تر نن ورځې پورې دوام لري. خو هغه څه چې نن سبا د فکري جګړې په نوم پیژندل کیږي د اسلامي امت پر وړاندې د لویدیځې نړۍ جګړه ده چې د صلیبیانو له ماتې وروسته د خپلو شومو موخو لپاره په نوو چلونو او تخنیکونو سره پیل شوې ده. پر دې اساس د صلیبیانو نظامي او وسلواله جګړه 200 کاله په اسلامي خاوره کې پاتې شوې او په حقیقت کې 96 کاله د مسلمانانو پر ځینو برخو واکمني وکړه او د لسګونو کلونو په تېرېدو سره د دوی عادت، کلتور، لباس او عقیدې د مسلمانانو ترمنځ خورا نفرت لرونکي عادات او کلتور ګڼل کېده. د دې په پام کې نیولو سره چې دوی په نظامي او وسلواله توګه راغلي وه او په پای کې دوی ناکام شول او هغه وخت دوی د فکري جګړې لپاره دقیق پلان نه درلود. د فرانسې مشر او امپراتور نهم لویس د صلیبي جګړو پر مهال د مسلمانانو لخوا ونیول شو او د مصر په المنصوره زندان کې واچول شو. د زندان پر مهال په صلیبي جګړو کې د خپلې ناکامۍ په اړه فکر کاوه چې ولې موږ ناکام شو او تر کومه به ناکام یو او دې نتیجې ته ورسید چې له مسلمانانو سره د جګړې تکنیک او ماهیت دې بدل شي او همدا و چې د ستر فساد فکري جګړه یې پلان کړه او له خوشي کېدو سره سم اروپا ته ولاړ او نورو ته یې قناعت ورکړ تر څو مسلمانان د فکري جګړې له لارې له خپلو اصولو او عقایدو بېګانه شي ځکه چې د مسلمانانو پر وړاندې په نظامي او وسلواله جګړه کې بریا ناشونې ده. کلکه مونې ولې بس یوازې عسکري جګړه. د مسلمانانو په واقعیتونو پوهېدل. صلیبیانو د فکري جګړې په ډګرونو کې په ځینو ټکو تمرکز او څېړنه وکړه تر څو مسلمانان ښه وپېژني او د هغوی کمزوري ټکي له نږدې وویني او له لنډې لارې د مسلمانانو د ماتې لپاره یو بریالی پلان جوړ کړي. دوی په لاندې ټکو تمرکز وکړ. لومړی، د مسلمانانو د بریا لاملونه. دویم، د مسلمانانو د فاتحانو کمزوري ټکي. دریم، د فکري جګړې ډیزاینرانو او پلي کوونکو ته په بېلابېلو ابعادو کې د ختیځ مطالعاتو پایلو چمتو کول. د فکري جګړې جوړونکي درې مهمې موخې لري. اول، عملي هدف یوازې پلټنه او څېړنه. دویم، دفاعي موخه د اسلام د خپراوي د مخنیوي لپاره دفاعي جګړه. دریم، صلیبي موخه په اسلامي ټولنو کې د فکري جګړې له موخو سره په همغږۍ کې کار کول. په فکري جګړه کې د لویدیځ د برید ځای د اسلام سرچینې، قرآن، حدیث، اسلامي فقه او نور، د قرآن ژبه عربي، د اسلام تاریخ.
مونږ ولې له پامه غورځوي د فکري جګړې شعار د فکري او رسنیزې جګړې بنسټ ایښودونکي او واکمنان د عامه افکارو د مغشوشو لپاره د دروغجنو اشعارو څخه کار اخلي، لکه پرمختګ، تمدن، اصلاح غوښتونکي، له اشغال سره مبارزه، د بیان ازادي، د فکر ازادي او د هرې پخوانۍ پدیدې پر وړاندې بغاوت دی. خو دا ټول شعارونه له حقیقته لرې دي. په خپلو دروغجنو شعارونو سره نه یوازې د سولې، ازادۍ او پرمختګ پیغام نه لري، بلکې د زور، استثمار، استعمار، بېعدالتۍ، ستړیا او غلامۍ پیغام هم دی. ترتیب: احمد شعیب، ویان محسن احسان. نیولې بس یوازې عسکري جګړه